ننګرهار کې د ننګ په نوم یو خصوصي روغتون د دې ولایت عامې روغتیا ریاست سره په همغږۍ د همدې ولایت 22 ولسوالیو کې زرګونه اړمنو کسانو ته عملیاتونه کوي. د دې روغتون مسؤل ډاکټر سفیر خان شینواری وایي په دې درملنه کې عمومي جراحي، ولادي، نسایي، عصبي، غوږ، ستوني، هډوکو، سترګو او پوزې عملیاتونه شامل دي چې په وړیا ډول یې ترسره کوي. هغه د روغتون کوم مربوط مصارف چې دي په هغې کې د متخصص ډاکټر فیسه، د بستر فیسه، د عملیات خونې فیسه، د نشې د ډاکټر فیسه، د کنسلټیشن فیسه او شپږ ډوله معاینات چې مخکې د عملیات نه کیږي دا په وړیا شکل سره دي. یوازې درمل چې کوم دي هغه په ناروغ باندې دي. د هغې دپاره هم د خپلو مسؤلینو نه مننه کوم، خصوصا د سید حمید رئیس صاحب نه چې موږ ته ډاډ راکړی چې انشاءالله درملو برخه کې موږ به هم همکاري کوو. دغه مراسمو ته د ننګرهار ولایت مالی او تامیناتي رئیس مولوي احمد حمزه وویل هیوادوال مو ډیر ناچاره دي او د ننګ روغتون له مسؤلینو مننه وکړه چې د بېوزلو لاسنیوی یې وکړ. نوموړي له نورو سکتورونو هم وغوښتل چې خپله برخه کې داسې نوښتونه وکړي. او دغه مفکوره د الله پاک نورو ته هم په ذهن کې ورپیدا کړي، نورو خلکو ته، او یو مومن مسلمان ته خیر و نفع رسول دا یو بهترین کار دی. او باید موږ تاسې دا کوشش وکړو، مومنان مسلمانان علماء کرام ناسې چې دا داسې دي لکه یو جسد واحد، یو بدن واحد. باید چې موږ تاسې د یو مومن مسلمان په در باندې ځان دردمن کړو. بلخوا خیر الله چې خپله ناروغ او سانګل چې ناروغ یې راوړی وایي د ډیرو وړو عملیاتونو توان نه درلود چې دغه وړیا درملنه د دوی مرسته وکړي او له ډیرو ستونزو به خلاص شي. او دلته چې څنګه درملنه وشوه موږ د دې نه ډېر زیات خوشحاله یو او الله پاک د دوی سره ښه وکړه چې په دغه پروګرام کې موږ راغلو. زموږ ډېر په ښه وضعیت ډېر په قانوني سره عملیات وکړه. موږ ډېر غریب خلک یو، بېوسه ولا د افغانستان له کامیابي ورکړه چې نور هم مخکې لاړ شي، زموږ د غریبو سره کومکونه وشي. روغتون ته راغلي ناروغان د نورو روغتونونو له مسؤلینو هم غوښتنه کوي چې د خپلو بېوزلو هیوادوالو لاسنیوی وکړي. له دې وړاندې د داودزي په نوم یو بل خصوصي روغتون هم بېلابېلو برخو کې سلګونه اړمنو هیوادوالو ته په وړیا ډول درملنه ترسره کړې وه.